بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی کلاسیفیکیشن اف نیورونز. نو زموږ سره د نیورونز کلاسیفیکیشن په دوه قسمه شوی دی. یو موږ on the basis of radiating fibers from cell body، مطلب چې دا کوم مین سیل باډي ده د دې نه څومره فایبرز ریډیټ شوي دي. یو ریډیټ شوی دی، دوه ریډیټ شوي دي، درې ریډیټ شوي، مطلب د سنټرل باډي نه څومره فایبر وتی دي. اخوا کې بیا هر څومره برانچز ته فردر ریډیټ شوي، خو د مین باډي نه څومره برانچز دي. د دې په بیس باندې موږ ډیویژن کوو او بل موږ ډیویژن کوو د فنکشن په بیس باندې، چې مطلب د فنکشن په بیس باندې زموږ سره نیورون څو قسمه دي. نو اوله موږ راځو classification of neurons on the basis of radiating fibers from cell body. د سیل باډي نه چې کوم زموږ سره فایبرز ریډیټ شوي، کوم فایبرز وتی دي د سیل باډي نه، د هغې په بیس باندې موږ ډیویژن کلاسیفیکیشن ته راځو. نو اولنی نمبر دی زموږ سره مانوپولر یا یونیپولر. مانو مینز ون او یونی مینز ون. صحیح ده که؟ نو مطلب چې کوم سنټرل باډي دا، کوم زموږ سره سیل باډي دا یا سوما دا یا پیریکیریان دی کوم، نو د هغې نه زموږ سره صرف یو فایبر ریډیټ شوی دی. هغه یو فایبر چې کوم دی بیا فردر کې ډیوایډ شوی دی، خو زموږ سره خو د سنټرل باډي نه صرف او صرف یو فایبر ریډیټ شوی، نو دې ته موږ مانوپولر یا یونیپولر نیورون وایو. او دا زموږ سره په ورټیبریټس کې نه وي، دا په ان ورټیبریټس کې موجود وي، نو د دې کې موږ دومره انټرست نه یو. صحیح ده؟ ښه، دویم نمبر دی زموږ سره سیوډو یونیپولر. سیوډو یونیپولر دې ته وایي چې که تاسو خیال کړی وي نو ټیک ده، د سنټرل باډي نه خو ون فایبر ریډیټ شوی، څنګه چې دلته دی دغه شانتې دلته دی، خو که تاسو دې خوا د بایپولر ته وګورئ نو د دې نه زموږ سره دوه دي. نو مطلب دا د دې دواړو په منځ کې دی، نو ځکه ورته موږ څه وایو؟ سیوډو یونیپولر. سیوډو مینز فالس. صحیح ده؟ په صحیح طریقه باندې یونیپولر نه دی، دا ریزمبلنس شو کوي، مشابهت شو کوي د یونیپولر سره یا د مانوپولر سره، او د دې سره سره د بایپولر سره هم. نو په دې وجه باندې دې نیورون ته موږ سیوډو یونیپولر وایو. صحیح ده؟ چې مطلب د سنټرل باډي نه خو یو فایبر ریډیټ شوی، خو دغه فایبر بیا ډایرکټ چې کوم دی نو لکه دغه شان خو دا هم ډیوایډ شوی دی، خو دا لږ ډسټنس یې کور کړی، دا بیا ډایرکټ چې کوم دی زموږ سره فردر بیا په دوو کې ډیوایډ شوی دی، دوو برانچونو کې. یو ته موږ پیریفرل برانچ وایو چې کوم زموږ سره پیریفرل نروس سیستم طرف ته تللی وي. صحیح ده که نه؟ او بل ته موږ سنټرل برانچ وایو چې کوم زموږ سره سنټرل نروس سیستم طرف ته راغلی وي، مطلب برین سپاینل کارډ طرف ته راغلی وي. صحیح ده که نه؟ لکه فار ایگزامپل دلته زموږ سره سیوډو یونیپولر نیورون دی، نو دې ځای کې فار ایگزامپل زموږ سره د سپاینل کارډ سره نږدې دلته کې د دې سیل باډي ده، نو چې کوم د دې سیل باډي او د دې اینډ پورې کوم ریجن دی دې ته موږ پیریفرل برانچ وایو، او چې کوم بیا دلته سیل باډي وي او سپاینل کارډ ته کوم برانچ تللی وي، نو د سیل باډي او د سپاینل کارډ په منځ کې چې کوم برانچ دی نو هغه برانچ ته بیا موږ سنټرل برانچ وایو. صحیح ده؟ نو زموږ سره دا سینسري نیورون دی. صحیح ده؟ مطلب میسج چې کوم دی نو راځي پکې میسج وړي سی ان اس طرف ته. بل دی زموږ سره بایپولر. بای مینز ټو. نو مطلب چې کوم زموږ سره سنټرل باډي ده، کوم چې سیل باډي ده، سوما ده یا پیریکیریان دی، نو د هغې نه زموږ سره دوه برانچونه دي، یو دا دی او یو دا دی. نو دې قسم نیورون ته موږ څه وایو؟ بایپولر نیورون ورته وایو. او دا موږ زموږ سره سینسري نیورون دي، څنګه چې دا دي، خو دا ریر دي، دا کم دي په جسم کې د دې نور په نسبت باندې دا څه دي؟ کم دي، ریر دي. او دا په ریټینا مطلب آی ایر او چې کوم نوز دی مطلب نیزل اپیتیلیم دی، نو په هغې کې دا زموږ سره موجود دي. دا هم سینسري نیورون دي خو ریر دي. ښه، بل دی ملټیپولر. ملټي مینز مینی. نو مطلب په دې کې به زموږ سره ډېر زیات برانچونه پکې تللي وي د سوما یا د سیل باډي نه. نو که دې ځای تاسو وګورئ یو برانچ دا دی، یو دا دی، یو دا دی، په دې طریقه باندې زموږ سره د سنټرل باډي نه ډېر زیات برانچز تللي، په دې وجه باندې دې نیورون ته موږ ملټیپولر نیورون وایو. او دا زموږ سره موسټ کامن ټایپ اف نیورون دی، په دې ټولو کې زموږ سره موسټ کامن ټایپ اف نیورون ملټیپولر نیورون دی. صحیح ده؟ او چې د دې اگزامپل زموږ سره موټر نیورون هم چې کوم راځي زموږ سره کوم چې میسج راوړي، صحیح ده، افیکټر طرف ته، نو هغه هم ملټیپولر دي. او کوم چې انټر نیورون دي یا اسوسییټیو نیورون دي، مطلب په برین او سپاینل کارډ کې موجود دي، نو هغه هم زموږ سره ملټیپولر نیورون دي. صحیح ده؟ ښه، دا زموږ سره ډندرایټس دي، او دا څه دی؟ اکسان دی، دا اکسان ټرمینلز دي. دغه شان که موږ دې یو ته راشو نو په دې کې تاسو که د دې ځای نه میسج راځي
سیل باډي طرف ته نو بیا به دا ډندرایټس وي دا به سیل باډي وي او دا به اگزان وي دغه شان دي د دې نه راځي نو دا زموږ سره چې کوم پریفرل برانچ دی نو دا موستلی زموږ دا از ا ریسپټر کار ورکوي صحیح ده که نه نو مطلب دا زموږ سره ډندرایټ شو دا بیا چې کوم دی نو سیل باډي او دا بیا اگزان شو صحیح ده نو په دې طریقه باندې او دا خو تاسو ته مې وویل په ورټیبریټ کې نشته انورټیبریټس کې په دې کې موږ انټرست نه کوي صحیح ده ښه